د بغلان د خنجان دوشي اندراب او د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ اوسیدونکي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست د فعالیتونو په ستاین غونډه کې تور پورې کوي چې د مخکني حکومت پر مهال بنسټیزو کارونو ته پاملرنه کمه وه او دغه حکومت مسؤلینو د سالنګونو د لویې لارې د جوړولو پر ځای د روسانو له لوري جوړ شوی سړک ړنګ او بیرته یې په کم کیفیت جوړ کړی چې د وخت په تیریدو سره زر له منځه تللی دی. دوی وایي چې د سالنګ لویه لاره د منځنۍ اسیا سربیره شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي، نو پکار ده چې حکومت یې زر تر زره جوړه کړي. در حکومتی که با امکانات 47 دولت کفری در پشتش بود او را امکانات میداد، سرک خاک پر میکرد. سرک با خاک جور نمیشه، سرک با خاور سر نجوڑेगी. سرک پخته ای که روسا جور کرده بود او را از بیخ کنده کرد تا ابدالابد خراب باشد. این سرک گذرگاه شارک‌های سالنگ گذرگاه 9 ولایت شمال است. باید به صورت اساسی و مدر در نظر گرفته شود، جور شود و تسهیلات عالی برای ملت و مردم آچش مساعد شود. ما امروز کسایی داشتیم که مریض بود، از مریضیش تا کابل میرفت میمرد. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې د تونل او لویې لارې د جوړولو په برخه کې یو شمېر پروژې تطبیق کړي چې ورسره سم دغه لاره او سالنګ جوړ شوی. د ټولګټ وزارت ویان بیا وایي چې د سالنګ په لویه لاره باندې شوي فعالیتونه لومړني دي او راتلونکی پسرلی به دوی د سالنګ سربیره د ښارونو د وصل پلان تطبیق کړي چې له مخې به یې لارې سمې جوړي او خلکو ته به اسانتیاوې رامنځته شي. جغل اندازی سالنگ شمالی بود از تونل الی دوشاخ که شما شاهدش هستید و امروز به بهره برداری سپرده شده. از سالنگ جنوبی جغل اندازی یک پروژه داشتیم تا اولنگ به بهره برداری سپرده شد. خود تونل ما که آمدیم تونل تماما پکه‌هاش خاموش بود، از بین رفته بود، یک تعدادش تخریب شده بود، سالها بود که از این هواکش‌ها استفاده نمیشد و سیستم تنویر تونل پروژکتورها خراب بود. ما تمامش جور کردیم، پکه‌هاش جور است، فرش تونل جور شد، جغل اندازی کردیم. څنګه چې په ژمي کې هوا سړه وي زموږ کارونه یو څه ورسره ټکني وي، یو څه ورسره قراریږي، د اسفالټ او د سیمنټ کار نه کیږي. د ژمي له وتلو وروسته چې څنګه هوا سمه سي د هیواد د ولایتونو د وصل د نښلولو لپاره چې موږ کم پروګرامونه لرو په ولایتونو کې د ولسوالیو لپاره په ولسوالیو کې یو کلی له بل کلي سره چې موږ ان شاء الله تعالی ستاسې په همکاري باندې د دې ولس د ډاډ لپاره وایم چې څه ډول طرحه ده ان شاء الله تعالی د ټولو لپاره به یو د خوښۍ زیری وي، د ټولو لپاره به یو د هوسایي او د ارامۍ ذریعه ګرځي. د سالنګ د لویې لارې مسافرو سربیره د بغلان او پروان ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دغه لاره تر ډیره اوس جوړه شوې او سفر پرې پرته له هر ډول ستونزو خلک ترسره کوي.